پردی مال خوړل دا څومره جرم دی عزت مندو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه حرم الله عليه الجنه واوجب له النار عیاذا بالله. وی چا چې دی مسلمان ورور مال دا وخوړه بغیر د حق نه، یعنی په ناروا طریقه باندې وخوړو او په قسم باندې قسم یې پې وکړو. ډېر کار ته خاص کر دی دکاندار یا بل شی قسمونه کوي په دې باندې قسم په الله دا زما دی یا په دروغو باندې. وی دا انسان چې کوم دی حرم الله علیه الجنه، الله یې په جنت پې حرام کو، و اوجب له النار او جهنم او اور یې وله واجب کو. استغفر الله، دا څومره عظیمه ګناه ده. یو مال معمولی دا ټوله دنیا دی شي، ټوله دنیا چې په دې کې څومره جواهر دی او سر دی او سپین دی وغیره، دا دی ما تعالی څوک راکوي، لیکن دا دی چې سړی په جهنم ته ځي او د دغه جنت نه محرومیږي عیاذا بالله. دا څومره عظیمه ګناه ده. نن سبا ډېر مسلمانان په معمولي شیانو باندې دا جنت ته روان دی، دغه جهنم به د هغې دپاره واجبېږي او بیا هم بډې ورته والي دي. عزتمندو په دې باب کې باید چې ډېر زیات احتیاط وکړو. په بل یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم به په هغه چا باندې جنازه نه کوله چې هغه باندې به قرض و. تاسو دې حدیث کې سوچ وکئ ای عزتمندو. داسې به نه و چې د چا مال به غلا کړی و یا به د چا نه په زوره مال اخیستی و، نه، بلکې یو قرض دی، یو مسلمان نه قرض کړی دی او مخکې د دې نه چې دا قرض ادا کړي مرګ پرې راغلی دی. په هغه صحابي باندې نبي صلی الله علیه وسلم جنازه نه ده کړې. نبي صلی الله علیه وسلم به تپوس کوو چې صحابي یو کس به وفات شو، وی هل علیه الدین، په ده باندې قرض شته؟ چې کله به وویل شو چې نشته راته به جنازه به یې کوله، او چې کله به وویل چې شته وی تاسو صلوا علی صاحبکم، تاسو به د خپل ملګري باندې جنازه وکئ. نبي صلی الله علیه وسلم به په داسې کس باندې جنازه نه کوله چې د مسلمان نه به قرض اخیستی و او وس بیا نه و چې پوره کړي. تاسو سوچ کوئ غل به څه حال وي، هغه زورواکي به څه حال وي، هغه ظالم به څه حال وي، او د هغه کس به څه حال وي چې په دروغ باندې یو مسلمان مال خوري ولو که دومره معمولي شی وي. الله دې موږ او تاسو د دې نه وساتي. عزتمندو دا عظیمې ګناهونه دي. انسانان د دنیا په نشه کې ډوب دي او بس لګې دي دنیا ده او دنیا ده او دنیا ده او جهنم د ځان دپاره په دې باندې واجبول او د دغه عظیم جنتونه انسان ځان محرومه کړي په دې معمولي شي باندې.